مسؤلین وایي سږکال د کندهار په ژړۍ، پنجوایي، ارغنداو، ارغسان، ډنډ، دامان، معروف او خاکریز ولسوالۍ کې 2,51,000 ټنه انګور تولید شوي چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله 8 سلنه کم دي. بڼوال وایي د اوبو د کمښت له امله سږکال د انګور شکول له وخت څخه مخکې پیل کړي. سږکال تقریبا 2,51,214 ټنه د انګورو کښت شوی دی او 8% در نورو کلو کم دي. هغه وچکالي چې د موږ ته غټ تاوان په دې کې دی چې اوبه نشته، اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي، 4 انچ اوبه پر 3 ودرېدې، پر 2 ودرېدلې، چې وچ شولې اکثره برمې وچېږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې چې د مخه چپېږي، کار مو یو رقم سره ټولېږي چې ټول کوم حاصلات را کندهار کې تولید شوي انګور زیات پاکستان ته صادریږي، خو د تازه میوې سوداګر وایي سپین بولدک ولسوالۍ کې افغان ګمرکي د تلاشۍ په موخه د انګورو ګاډي په ورځ درول کېږي چې دا چاره د دې لامل شوې چې د انګورو کیفیت زیانمن او پر وخت د پاکستان مارکیټونو ته له رسېدو پاتې سي. دوی د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي. بیا ته دغه چور پک شوی په د جالي راټاکي د انګورو جالي د یخي جالي د لمر تر راټاکي د اگر کنټینر د چمازي دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي. بیا د کنټینر دی د وسپنو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چې نوبت تر ورسېږي د وس پرونز مش کنټینر پر 3 بجې د ګمرک ووتی. نو دغه د اسلامي امارت زموږ د غوښتنه ده چې د میوې او د نور شان باید فرق وکړي. د ګمرک هلته موټر ګرځي، معنا دغه پشکې وي، چور پشکې وي چې معنا وایي دا ته ښکارا کوي، دا اوس پشکې کې معنا موټر ځنډي پر وخت نه یې لکي جار پشکې وي. دا هلته بارز دغه کېږي، هلته د لور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسېږي، باره قرار دغه سنمیږي وایي دا شومنده دي، باره هلته سم بازار نه لري. پر همدې مهال د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د سوداګرو پر مخ د سپین بولدک د دروازې د 24 ساعته پرانیستنې ترڅنګ له اسلامي امارت سره د تازه میوې د سوداګرو ستونزې شریکه کړي چې هغوی ورته د هواري ډاډ ورکړی. دغه لاره باید اوس چې 8 ساعته خلاصه ده، باید قلن 12 ساعته سي او په دورنما کې او په دغه کې باید 24 ساعته د لاره د تجارت پر لاره خلاصې تر څو زموږ کم صادرات دي کم واردات دي. په واردات کې خو هم زموږ خلک ځي او هلته تازه میوې او هر شی چې رانیسي هغه زموږ تاوان دی. د کندهار وچ او تازه میوه زیاته پاکستان او هند ته صادریږي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین ویلي چې یو شمېر نور هیوادونه هم د کندهار د وچې او تازه میوې د اخیستلو په اړه له دوی سره خبرې کړي.